مجلسونه دي، تفسیری دي، ټیم پاس دي، ټلیفون دي، میسجونه دي، عکسونه دي، فلمونه دي، اکثریت وخت پر دې ځای کیږي. اوسنی دور کې چې وګورئ په کوم عبادت کې چې زموږ څخه سستی راغلی ده، په کوم عبادت کې چې زموږ څخه ولا وبالي او غفلت راغلی دي، هغه تاسو باور وکړئ ذکر الله دی. لوی بلا، لوی آفت، لوی فتنه چې نن عوام څه کوي، خواص هم په مبتلا دي، هغه د ټلیفون شغل سو. زموږ طلبه کرام د درسو راوګرځول، هغه شش مریدان د اذکارو د مراقبو راوګرځول. ذکر الله چیرې دی نه څونه ټیم پر ټلیفون ځای کیږي. یو ضرورت شی واسطه ور واسطه چاره نشته، لیکن ډیر وخت ځای کیږي، ډیر وخت ځای کیږي. نبی کریم علیه السلام الله عزوجل ته خاص کړی دی. مسند احمد روایت دی د ابو هريره صاحب په حواله باندې امام احمد ابن حنبل رحمه الله نقل کړی دی. نبی کریم علیه السلام څلور دعاوی الله عزوجل ته کړی دي چې الله تعالی صفات په ما کې پیدا کړي. اللهم اجعلني اعظم شکرک، یا الله ما ته توفیق راکړي چې ستا لوی شکر ادا کړم. یا الله ما ته توفیق راکړي چې ستا لوی شکر ادا کړم. لوی شکر دغه ته وایي چې هم په ژبه وي، لوی شکر دغه ته وایي چې هم په اعضا وي، لوی شکر دغه ته وایي چې هم په زړه سره وي. د ژبې شکر دا دی الله 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 الله. د اعضا او شکر دا دی چې د الله عزوجل درکړي اعضا د الله عزوجل پر رضا کې استعمال کا. پسترګو باندې ناروا شته مګور په فزه باندې داسې شی مبوي چې داغه بویول ناروا وي، چې تاریخ په بویو، چس په بویو، پلانکې شي په بویو، په دې باندې مخوان داخلي مثال دی. لاس واغه شته ما اچو چې ستا لاس ور اچول شرعا حرام وي. پر شو باندې تک هغه مجلسو ته مکه او هغه ځایو ته مکه چې هغه ته ورتل سوي حرام دي. د اعضاء او شکر دی او د زړه شکرداري چې په دې زړه کې د الله عزوجل څخه ماسي او انسان باید بل چاته ځای ورنکي. دل شده مبتلا یته دا زړه باید د الله عزوجل سره ولګي. سفیان ثوری رحمت الله علیه چې به اشد قسم کوي چې والله په الله مې قسمي چې موږ کوم خوند د تهجد د لمانځه په سجده کې اخلو، کله نړۍ پاچیان خبر سي، شاهان خبر سي چې سفیان ثوری داس یو پاچی لري، یو داسي مقام الله عزوجل ورکړی دی، نو دوی براسي پنانواتو به مشتکشینی چې د ازمش پاچی درواخله، هغه خوان چې تا د تهجد په سجده کې اخیستی دي هغه خوان مشترک، خو دوی په خبر نه دي، دوی په خبر نه دي. زنده کنی عطایتو، زنده کنی عطایتو، وربکشی فدایتو، دل شدا مبتلایتو، هرچی کنی رضایتو. دا یو عاشق د الله عزوجل سره د خپل محبت اظهار کړی دی. زنده کنی عطایتو، یا الله کوم ژوندۍ ساتي، ژوند راکوي، یو څو ورځې د افاتو مصیبتونو او بلیاتو څخه محفوظات ستا ورکړه ده، ستا ورکړه. وربکشی فدایتو، او کمر راکوي چې بس ته مرسه یو شی راته بیان کوي، یا ټکر یا مریضي یا یو د زړه دوره یا بل هم ستا خوښه. هر چی کنی رضایتو، یا الله هر څه چې کوي ستا خوښه ده، ولې دل شده مبتلایتو. زما زړه ستا سره ولګېدی، زما زړه ستا سره ولګېدی، نور چې هر څه کوي ستا خوښه ده. نن زموږ زړه د الله سره نه دی لګېدلی، نن زموږ زړه د مخلوق سره لګېدلی دی، نن زموږ زړه د دنیا سره لګېدلی دی، نن زموږ زړونه د غیر الله سره لګېدلی دي. ځکه الله عزوجل خفه دی. یو ورځ پټرول در باندې ګرانوي، بل ورځ غنم در باندې ګرانوي، بل ورځ په کشتو په زراعت کې مشکلات درته پیدا کوي، او بل ورځ امن در ساخلي. د دې معنا دا ده چې موږ د الله سره تعلق پرې کړی دی. دا د الله عزوجل لوی احسان دی چې ما او تاسو ویلي دي زما نوم واخلئ. کچیر الله عزوجل دغه آیت په قران کریم کې نازل کړي وای چې هر څوک لفظ الله وای 100 افغانی بخیراتی بیا د الله د ویلو اجازه ست اخواته نسته. او داغه شمسول کله
کله چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د نبی کریم علیه السلام څخه پوښتنې ډېرې پوښتنې شروع کړلې، داسې اندازې ته نبی کریم علیه السلام ورسېدی لکه تنګ چې سي الله عز وجل آیاتونه نازل کړل چې زما حبیب به نه فضابوي، ډېرې پوښتنې به نه کوئ، بې ځایه پوښتنې به نه کوئ، هر څوک چې زما د حبیب څخه پوښتنه کوي صدقه او خیرات به کوي بیا به راځي. لیکن دا حکم تر یو وخته پورې ومنسوخ شو. که اوس الله عز وجل دا حکم کړی وای چا څه ورسره ویلی شو؟ بزرګان وایي دا د الله عز وجل فضل و کرم دی چې 40 وګټي یوه د الله په لاره کې ورکړي، نه 10 خپلې تجرۍ ته واچوئ. الله عز وجل دا سم کولی شول چې 40 مو وګټلې، نه 10 ورکړي، فقیرانو مسکینانو ته یې ورکړي، تجرۍ ته واچوئ، اخواته بل شی نشته. آیا ستاسې مرتبه تر ابراهیم علیه السلام غټه ده چې الله عز وجل په قرآن کې ابراهیم علیه السلام په دوست یاد کړی دی؟ خلیل هغه چاته وایي چې د زړه د چا ورسره مینه او محبت دی. واتخذ الله ابراهیم خلیلا، واتخذ الله ابراهیم خلیلا. الله عز وجل فرمایي ما ابراهیم علیه السلام دوست ګرځولی دی، لیکن هغه ابراهیم ته الله عز وجل فرمایي زوی ذبح کا، زوی حلال کا، زوی حلال کا. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بچے په خوب کې وینم چاړه را څخې تا حلالوم، فانظر ماذا ترى، فکر وکړه څه کوې. د انبیاء علیهم السلام خوب چې دی وحی د رښتیا دی پاوی کې شک و شبهه نشته. چې ابراهیم علیه السلام ته الله عز وجل فرمایي زوی حلال کا. آیا که الله عز وجل دا موږ ته نس ویلی چې څوک زما نوم اخلي، زما د نامه اخیستل اجازه نشته، هغه څوک بیا اخلي چې 1000 روپۍ به د الله په لار کې خیراتي، بیا به د الله کلمه وایي، کني دا خواته د الله کلمه ویل حرامه ده، بیا د مورې زوی د الله کلمه یې ویلې. لیکن الله عز وجل فرمایي موت یې وایست. واذکروا الله ذکرا کثیرا، الله یاد کی ډېر یاد کی، الله یاد کی ډېر یاد کی. شاعر وایي 1000 بار بشویم دهن بمشک و گلاب، 1000 بار بشویم دهن بمشک و گلاب، هنوز نامی تو گفتن بی ادبی است. وراولار سولم د گلاب اوبه مې راواخیستې، گلاب، عطر گلاب، آبی گلاب، د گلاب اوبه مې راواخیستلې، دا خپل خوله مې 1000 واره په ومینځله، 1000 واره په ومینځله. زموږ ته چې د غاښو دوا راواخلي ډاکټر څه وایي 3 واره به خوله په ومینځي به جراثیم پاک دي. ډاکټران څه وایي سار وایي 3 واره برش په خوله کې وس بس خوله پاکه ده، بیا مو غاښونه نه خرابېږي. 1000 بار بشویم دهن بمشک و گلاب، یا الله 1000 واره مې دا خپل خوله په گلاب ومینځل، 1000 واره 1000 واره. هنوز نامی تو گفتن بی ادبی است، بیا چم الله پر دی خلوایم د ځان د پاره بیا د بی بولما، چې کاش کې مې 2000 واره دا خپل خوله منځلې وای، بیا مې د الله کلمه په ویلې. څه پکښې وایست؟ اذکر الله ذکرا کثیرا. واحد شی چې په اوسنۍ ټولنه کې پاته دی د دې ځوانانو سره، د دې ټلیفونانو د عاشقانو سره، هغه څه دی؟ هغه ذکر الهي پاته دی، ذکر الهي پاته دی. د پیروي مریدي سلسلې خو مو ختم کړلې، که یو بزرګ پیدا شي په هغه کې خو نکتې راباسي، عیبونه راباسي، مشکلات پکې راباسي، دا زه پیژنم دا مشکل لري، دا مشکل لري، دا مشکل لري. پیرو مریدي خو مو ختم کړل، پاتې بل دا ساده د الله ذکر هم نه کوي، نو الله خفه کیږي. څومره چې د الله سره مینه تعلق محبت زیاتیږي، الله عز وجل د خپل رحمت دروازې خلاصوي، او څومره چې د الله سره لري کېږي داغونه به الله عز وجل دغه مصیبتونه در باندې راسي. نه پوهېږم چې اوس یې د چا په خاطر درولې ده، د چا درو یې درولې ده، د چا قرباني الله تقبل سپي چې دا یو څه امن یې درکړی دی. نو حدیث شریف کې راځي اللهم اجعلني اعظم شکرک. د الله نبی ځان ته خاص کی تعلیم امت ته ورکی، یا الله ما هغه مقام ته ورسي اعظم شکرک چې ستا لوی شکر ادا کړم، ستا لوی شکر ادا کړم. په 4 ساعته کې د سر درد نه لري، د معدې درد نه لري، د زړه درد نه لري، 2-3 وخته ښایسته ډوډۍ خوري، ښایسته ناشته کوي، ښه وسایل لري، ښه موټر لري، تیار وځي او ننوځي، کلب ته هم ځي وراځي، سپورټ ته هم ځي وراځي، ماښام هم ښه خوب کوي، د ورځې دې هم طبیعت سم دی، نو بیا الله عز وجل ولې نه یادوي؟ الله به نه خفه کیږي چې سر تر نو که زما په نعمتوب کې ډوبې ظالمه، بیا دې هم زهر کړم په غیر الله پسې.
اللهم اجعلني اعظم شکرک. یا الله هغه مقام ته ما ورسې چې ستا لوی شکر ادا کړم. دا په حقیقت کې موږ ته تعلیم راکوي. نبی کریم علیه السلام الله عزوجل هغه مقام ته رسولی و چې د الله لوی شکر ادا کړی. په سورۃ الفتح کې الله عزوجل فرمایي ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. اے زما نبی موږ ته هغه مرتبه ته ورسولې چې ستا صغیره او کبیره ګناهونه ټول معاف سول. که یو بنده د الله شکر نه کړي ادا د هغه صغیره او کبیره معافیږي. معلومه سول چې خپل نبی کریم علیه السلام دې مقام ته رسیدلی و. د امت ته تعلیم د پاره ویل اللهم اجعلني اعظم شکرک واکثر ذکرک واکثر ذکرک. یا الله ما وګرځې په داسې صفات سره چې ډیر ذکر وکم. واکثر ذکرک. کثرت ذکر د زړه د صفای ذریعہ ده. نبی کریم علیه السلام صحابه ته فرمایل تاسو خبرې اسکیا وسپنه چې په وبو کې واچي زنګ کې نه کوي. ابو ولي نه یا رسول الله ول دا غره کم زړونم زنګ کوي. کله چې زړونه غافل شي زړونه د الله عزوجل یاد پریږدي دا زړه زنګ وکي او د زړه زنګ په چی شي لري کیږي هغه د الله عزوجل په یاد او ذکر سره هغه د مرګ په یاد سره مرګم د الله عزوجل یاد دی او ذکرم د الله عزوجل سره یاد دی. څو خواست سول دوا خواست اللهم اجعلني اعظم شکرک واکثر ذکرک واتبع نصیحتک. یا الله ما وګرځې په داسې حال کې چې زستا د نصیحت اتباع وکم. داسې می خدای ما ګرځې لکه د رحماني مسجد مقتدیان چې یو جمعه راسو پرسته غواړي واورو چې د مسجد تر دروازې وته تر چپا غواړي وباسو چې ملا صاحب ډېری ښه خبرې وکړي ولا ملا صاحب ښه خبرې وکړي کور یو دا نن ښه خبرې وکړي لیکن تر دروازې وته بلا یې رسولې. واتبع نصیحتک. یا الله کوم د دین خبره چې ما واوریدل یا الله ماته دغه د اتباع توفیق واتبع نصيحتك. اللهم اجعلني اعظم شكرك واكثر ذكرك واتبع نصيحتك واحفظ وصيتك. دا سلرم خاص دی. کوم وصیتونه چې تا مشت په قران کې کړی دي یا الله مشت توفیق راکړي چې موږ د ابوی حفاظت وکړو.